سلامونه او وخت مو بخیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د لندۍ 13مه نیټه ده چې د 2025 کال د دسمبر له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړې درته زه عبدالجلیل ساعت وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز ولایت کې له هټیو څخه غیر معیاري لوحې ښکته شوې. د بغلان په پل خمري کې د برېښنا دویم بند توربین بیرته فعال شو. په بلخ کې د کرکټ نوي لوبغالي د رغونې چارې پیل شوې. او متحد د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره پر همکارۍ خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز ولایت کې له هټیو څخه غیر معیاري لوحې ښکته شوې. د کندوز ښار په لومړۍ، دویمه او پنځمه ناحیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د لوحو او اعلاناتي تابلوګانو د اصلاح کمیټې لخوا د هغه دوکانونو لوحې لرې شوې چې د کمیټې د کړنلارې سره یې سمون نه درلود. د اطلاعاتو امیر بریالی همنوا وایي د کمیټې اساسي موخې په لوحو کې ملي ژبو ته لومړیتوب ورکول او د دوکان ادرس او جواز نمبرونو ځای پر ځای کول دي. د بغلان په پل خمري کې د برېښنا دویم بند توربین بیرته فعال شو. د بغلان ولایت د پل خمري ښار د برېښنا دویم بند هغه توربین چې 3 میاشتې مخکې له فعالیته وتلی و تر ترمیم وروسته بیرته فعال شوی دی. د بغلان د اوبو انرژي ریاست عملیاتي مرستیال ضیاء الرحمن انصاري وایي د توربین په فعالېدو سره د دغه بند د برېښنا د تولید کچه 3 میګاواټه لوړه شوې ده. انصاري زیاتوي چې د برېښنا دویم بند 3 توربینونه لري او که د اوبو اندازه کافي وي دغه بند د پل خمري ښار د برېښنا نږدې 25 تر 30 سلنه اړتیا پوره کولو وړتیا لري. په بلخ کې د کرکټ نوي لوبغالي د رغونې چارې پیل شوې. افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د کرکټ لوبغالي د رغونې چارې بیرته پیل کړي. دا لوبغالی به پر 14.5 جریبه ځمکه په 8 میاشتو کې جوړ شي. د پروژو د بیا پیل ډبره د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان، د بورډ د غړي ډاکټر خالد حاتم او د بلخ چارواکو لوري کېښودل شوه. په پروژه کې د لوبغالي هوارول، د اوبو شبکه، کانالایزیسون، 23 ځایونه او د چمن کرل شامل دي. له دې پروژې 25 سلنه چارې څو کاله مخکې د هند سفارت د لوري ترسره شوې وې خو وروسته ودرېدې او اوس دا پروژه بیا د کرکټ بورډ په لګښت روانه ده. او وروستی خبر دا چې متقي د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره پر همکارۍ خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ریکین توګموف سره کتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او د سیمې د وروستي وضعیت په اړه مفصل بحث شوی دی. متقي ویلي اسلامي امارت د ډیپلوماسۍ، تفاهم او متقابل درناوي پر اساس له ګاونډیو د سیمو له هیوادونو سره د مثبت اړیکو پراختیا غوښتونکی دی. د قزاقستان ځانګړي استازي ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د همکاریو لړۍ نور هم پراخوي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومن شه.